خود ژوند د لارې هغه سر ته ورسېدم ته چېرته پاتې شوې شنه زه چېرته ورسېدم خود د ژوند د لارې هغه سر ته ورسېدم زه خود د ژوند د لارې هغه سر ما تعلق د چارباغ تحصیل لنډي کلي سره دی زه دا زموږ یو وړوکی کلی دی تقریبا 40-50 کوره زه په دې کې په 1980 کې پیدا شوی یم پرایمري تعلیم مې د دې کلي نه کړی او بیا د عالمګنج د دې خپل سکول نه میډل شپږم وکړو بیا اتم مې د ګلي باغ د سکول نه لسم د خوازخیل های سکول نه او د جانزیب کالج نه مې بیا بي کړی زموږ وړوکوالی خو دا و چې وړوکی کلی نو موږ به لیندې به راسره وې سابه توره د سکول نه رالو د سکول دا حالات نه و کوم چې اوس دی چې ماشومان ټیویشنو له بیا ځي او دې له ځي مدرسو له موږ به د وخته پاسولو د وخته به جومات ته لاړو په جومات کې به مونږ چې سبقونه ووایي مونځ وکړو بیا به سکول ته لاړو بیا به چې رالو ثابت ورځ به بس لیندې به راسره وې مرغۍ به ویشتې زه په خپله د وړوکوالي نه چې زه په لینده کې ډېر زیات مرنه مرغۍ به رانه هم نه خطا کېدې ډېرې زیاتې به مې ویشتې بل په دې منی به شو یا دا به شو نو مونږ به ورته کوتې وې پیسې کول په دې کې به زه هم په دې 2 کلو کې به چا پرېښودم پکې نه چې زه به مرنه هم خطا کېده به رانه نه دغه د وړوکوالي د لیونتوب ژوند او دغه به مو تېراوه ښه په بېغمۍ سره زموږ د ژوند دغه دی زما په خپله اوده کېده د ماسخوتن د مانځه نه فورا د وخته اوده کېږم سهار چې بانګ ووایي نو بس د وخته مې دا عادت دی چې د وخته پاسم او د اوړي د غرمې پکې د ماسپښین نه بعد 1 غنټه نیم خوب کوم او د ژمي نه بس دغه یو چې په کور کلي کې ګرځو غم ښادۍ کوو دا کوو ادبي پروګرامونه دي اوس خو پکې دغه ډېر زیات شوي دي چې د خپل کور پیار کې ګوتا قدر نشم لیدی چې د خپل کور پیار کې ګوتا قدر نشم لیدی چې د خپل کور پیار کې ګوتا قدر نشم لیدی چې د خپل کور پیار کې ګوتا قدر نشم لیدی فکر د بال وطن ملاړم ورته ورسېدم فکر د بال وطن ملاړم ورته ورسېدم ته چېرته پاتې شوې شنه زه چېرته په کلي کې خو ماحول لږ بدل دا و چې وړوکی کلی و که نه نه دلته داسې تعلیم یافته خلک وو نه داسې پوهه خلک وو چې د هغو سره سړی ناسته پاسته او داسې چې د هغو نه څه اورېدی یا زده کړه کولی بل د میډیا دا ذریعې هم نه وې په هغه وخت کې یو ریډیو به و ریډیو به هم د ډېرو کمو کورونو کره د ډېرو کمو کسانو سره و اکثر حجرې ته به چا راووایي چې ریډیو را ایستلی دی هغې ته به خلک راغونډ شو نو دغه به اورېدل دغه یو غټه ذریعه وه د میډیا داسې وسایل نه وو دغه یو بل ته د رسېدو نو په دغه ماحول کې موږ پیدا شروع شو نو دا وه چې دا جراثیم خدای پاک په چا کې ښودي د وړوکوالي نه نو یي خو دا بیا یو وخت یو ماحول غواړي که نه که دغه ماحول چاته په وړوکوالي میسر شي نو دی په وړوکوالي هغه اظهار ژبه وکړي که میلاو نه شي نو موږ ته خو نه وه دلته نه وه تر کالج لاړو او بیا په کالج کې د لایقزاده صاحب داسې و چې دی شاعر دی مونږ وایي چې دا لا څنګه دغه البته دا وه چې د وړوکوالي نه زما د موسیقۍ سره ډېره زیاته مینه وه موسیقي به مې ډېره زیاته اورېده ډېره زیاته مې خوښه وه خو په دې نه پوهېدو چې شاعري څه ده البته په کلو کې به دا خلکو وایي چې شاعران کافر دي نوکري خو ما ځکه پرېښوده چې تاسو ته پته ده چې دغه وخت چې اوس ما ته 11 کاله لا پاتې و خو الله به داسې وه چې د له پاسه به د وسپنو باران کېده او لاندې به د چړو باران کېده موږ خپل کور پرېښو 1 کال موږ بهر وویسو دا اړه زما داسې تنګ شو
په دغه ماحول کې شاعران خو یې حساس که نه چې ځای په ځای به راپاڅېدو دلته وینې پرتې دي دلته وینې پرتې دي دغه ځای د چا مرۍ کټ شوی دی دغه ځای د چا غوښې اولتې دي لوبې چې هر چا کولې خو زمونږ زړه ته خو درد په هر انسان رسېده که نه موږ خو زخمي کېدو ټوټې ټوټې کېدو دننه په هر یو که نه نو موږ به زړه خوږېده نو بس د نوکرۍ سره مې بیا لګېده نه دغه مې وکړه ریټایرمنټ مې وکړه زما په خپله که کشر دی او که مشر دی خو چې هغه چېرته ښه کردار وکړي ښه کردار وکړي هغه ما ډېر متاثره کوي او چې څوک کردارونه د چا بدي ناکاره نو د هغو نه زما ډېره زیاته کرکه کېږي او داسې څوک نه چې خصوصي ده بلکې موږ خو به ووایو چې موږ چې راشو د مسلمانانو خدای پیدا کړي وو نو د حضور صلی الله علیه وسلم او د هغه نه بعد د خلفای راشدین نه بل به څوک داسې شخصیت وي چې هغه به موږ متاثره کړي بهرحال بیا چې د هغو نه بعد چې هر څوک ښه کردار وکړي نو هغه ما ډېر متاثره کوي چې مینې د حسرت خاورې په سر نستلې چرته چې مینې د حسرت خاورې په سر نستلې چرته چې مینې د حسرت خاورې په سر نستلې چرته چې مینې د حسرت خاورې په سر نستلې د سپرلي د برسلی شوم ورته زړو کې چې کله به ما اورېده او لاولني نو زما ګلنار بیګم د حد زیات خوښه وه خیال محمد مې ډېر زیات خوښ و کشور سلطان هدایت الله دا زما ډېر خوښ سندرغاړي وو د هغې نه علاوه بیا دا نور راتله رو راتله اوس په جدید دور کې دي ډېر سندرغاړي دي نو په دې جدید دور کې خو بعضې داسې راشي لکه اوس مونږ به دا ووایو چې سردار علي ټکر هارون بادشاه یا دا چې رالو نو دوی خپل ځای خو داسې دي چې کرن خان برقرار وساتو په دې کې هم چې څوک ښه کلام ووایي ښه کلام او په ښه انداز یې ووایي نو هغه زما ډېر خوښ یي هغه که هر څوک یي زمونږ خوش قسمتي دا وه چې کله مونږ شاعري کوله نو د میډیا خو دا دغه نه و دلته اخبارونه نه و دلته هېڅ نه و واحده ذریعه ریډیو او ټي وي و ټي وي او ریډیو کې به دا چې په کال کې به چېرته یو مشاعره نیم کېده نو موږ له موقع راکړې د سوات هر سړي له لایق زاده لایق صاحب ځکه دا دنیا جوړه داسې ده چې لاولنې ته چېرته ځې نو څه وسیله به وي دا موقع موږ له راکړې لایق زاده صاحب ما له بل لکه په دې سوات کې څوک نه دی پرېښودی خو زه به وایم چې زه په دغه ټولو کې د ټولو نه بیا زیات خوش قسمته یم چې که بیا لایق زاده صاحب و او که نه و که بیا بل دغه نو نه یم خبر چې ولې بیا به هغه ریډیو والا بیا به هغه ټي وي والا او بیا به هلته عوامو بیا چې به پروګرامونو زه به یې غوښتم ما ته پته نه لګي چې ولې خو زه یم چې دا د دې خلکو دعاګانو اثر به نور که نه دا چې دي نو دا ټول شاعران چې دي زمانه ښه شاعران دي لوی شاعران دي بل دا چې زه به پېښور ته زده کړې له ډېر تلمه مرکه ته سرحد پښتو ادبي ټولنې ته په هغې کې ډېر لوی لوی کسان به راتله پوهه هغه زما نه څه کشران څه مشران ټول زما استادان دي زه له دغې خلکو په شانتې نه وایم چې څوک وایي یاره زما استاد نشته دا غلطه وایي شاعري که یو قدرتي دین هم دی خو دا یو فن هم دی او فن بې د استاده نه زده کېږي هلته به د هغو سره ناسته پاسته کېده ظاهره ده چې ناسته پاسته کېده نو پېژندګلو به کېده بیا به چې چېرته داسې پروګرام او غونډه وه نو هغو به بیا زه راغوښتمه نو د دغې وجې د صوبې په سطح هغه پېژندګلو په دغه وجه هم ډېره زیاته شوه ما په خپله دا دی چې زما که د چا سره نظریاتي اختلاف دی د چا سره هر څه دی خو چې هغه په ادبي لحاظ ادبي قد و قامت دغه څومره دی دومره د هغه ما عزت کړی دی نو زما د چا سره په دغې باندې دا اختلاف نه چې د نظریه څه ده یا دا ده مونږ چې کله بیا پښتانه لیکوال د صوبې په سطح جوړ شوی و څو ورځو کې همیش خلیل صاحب صدر و بیا ساحل صاحب صدر و زه په هغې کې هم حالان کې زما باسین صاحب د رور په شان دی او دغه زمونږ دغه را خو زه په هغه پښتانه لیکوال کې هم د هغو سره وم نو که ما د ساحل صاحب دی ما ته هم محترم دی ما ته باسین صاحب هم محترم دی ما ته د هرې ډلې هر څوک چې دی نو هغه ما ته ډېر محترم دی زما د هغو سره دا دغه نه چې ولې البته تله راتله دا دي چې تله راتله سړی خپل وس ته ګوري چې هر ځای ته تلی شي هر ځای ته رسېدی شي یا نه شي په خوراک کې خو به زه دا ته ووایم چې د وړوکوالي نه زما متعلق چې اکثر څوک واوري نو وخاندي
زما د وړوکوالي نه زه چای نه څکمه، سګرټ، نسوار او یو قسم نشه مشه نه کوم. اول خو دغه خبره ده. او دا هم ده چې بې نشې سر د کدو وي، کیدی چې زموږ دا سر د کدو هم وي. او بله خبره ده چې زه ساده باده خوراکونه کوم. زما شملې ماسته او سبزیانې دا زما ډېرې زیاتې خوښي. غوړ زیړ او دا زه د سره نه خورم، کولډ ډرنک نه څکمه. او فروټ خو چې هر څه د کواري ماروړنګ نه واله د خربوزې پورې دا مې ډېر زیات خوښي. بیا چې کومو کې اوبه ډېره زیاته وي، جوس پکې زیات وي، نو خو مې ډېر زیات خوښي. په دې فروټو کې بس کیلې داسې یو شی دی چې ډېره زیاته ښه خو زما تړه نه کېږي چې مې وخوړی. که ومې خوړه نو هم ښه، که ونه خوړه. خو چې کومو کې دا جوس موس زیات وي که نه، نو دغه مې ډېرې زیاتې خوښي. مڼې، پړاوان، ټانګوان، هندوانه، خربوزه، مالټې یا دا قسمه میوې زما ډېرې زیاتې خوښي. او پاتې شوه د ځای چې کم ځای مو خوښ دی، زه یم چې د سوات که پوله ده او که پټی دی او هره دره ده، که غر دی او که ثمره، یاره زه یم چې په جنت به یې ورنه کړم. بس دا مې ډېره خوښه ده. اول ځل فکرې خورې بیا یې راوړومه، اول ځل فکرې خورې بیا یې راوړومه. اول ځل فکرې خورې بیا یې راوړومه، اول ځل فکرې خورې بیا یې راوړومه. ما وې چې څنګه په ماښام سحر ته ورسېدم. په کوم ماحول کې سړی اوسي نو اثر د هغې نه اخلي که نه. او د بهر نه چې کوم اثر والي نو هغه د دن نه بیا هغه خبرې راوځي. موږ پیدا شوي لوی شوي په یو داسې ماحول، په داسې کلي کې چې ظاهره خبره ده چې زموږ د دغې پولې پټي او واښو، لرګو او د څاروو د دغې سره زمیندارۍ د دې سره ژوند و. نو زما لاولني 2 کتابه چې کوم وو په هغې کې بیا مرغوزار خصوصا هغه ټوله تقریبا خلکو به په دې زکات ښه به زه تلمه. نو حمزه بابا د الله پاک وبخښي، زما ډېر خپلو استازو قلندر صاحب دلی، همیش خلیل صاحب دلی، یا دا نور کسان، مراد شینواری، یا دغه نور چې وو دغه ټولو به دا وی چې یاره ستاره شاعري ښه اړخدار او دا جدت دی او دا جدید او ستاسو د علاقې خپل د کلچر مطابق دی، نو ستا د پیژنګلو به دا ذریعه جوړېږي. و هم داسې بیا یو دور داسې راغی چې زمونږ د حالات داسې شو په دې سیمه چې مجبوراً زمونږ فکر د هغې نه راواغو خو دې غاړې ته یې راواړو. نو اوس که مونږ کوشش کوو هم خو ځان د دې نه ازادولی نه شو، د هغې قدرتي منظرونو نه راووتو او د ولس غم چې دی کوم چې د غزل موضوعات نه وه، مونږ په زور په غزل کې په مجبورۍ ور ومنډل. او زه نومونه چې هم ږدمه نو زه یم چې زمونږ د علاقې بعضې داسې ځایونه یا داسې نومونه چې حقیقته خلک نه پیژني یا دا دي، نو چې هغه دغه شي. زما یوه خبره ده او دا مې په پخوانه دا ارمان دی، زه یم چې د خدای پاک دا لویه دنیا ما ولیدې، زه وګرځېدی ډېر زیات. دا زما ډېر زیات خواهش دی چې دا خپل ملک هم خو دونه وس خدای راکړی چې دا طوطي په شان والوتی او دا دنیا ما وکتی. دا مې ډېر زیات په دې نیټ باندې سرچ کوم، دا مختلف ملکونه دا ګورم او دا مې ارمان دی. زما بالکل دا خواهش نشته چې ما سره دی دا دولت وی داسې وی داسې وی. خوښې ناخوښې عادتونه دا خو دا چې دا د انسان یو فطرت دی، او بل دا چې دا ټوله دنیا داسې را روان چې د ټولو خلکو خویونه ښه او بد یا یو شان نه وي. بل دا چې د ټول یا ښه او یا ټول بد هم نشي کېدی. څه نه څه داسې خبرې هر سړی خپل په خپله جج دی. زما په خپله دا چې زه او وایم چې دا څه خبرې ما سره چې څوک ښه وکړي نو دا مې نه هېرېږي، نو دا خو ښه خبره ده. خو چې ما سره څوک بد وکړي نو دا مې هم نه هېرېږي. نو زه وایم چې که دا نه وی زما د ړنه وتی نو دا به ډېره ښه وه. خو دا ده چې دا کوشش کوم چې ده ته د بدو زه په ځای بد ور نه رسوم، خو د زړه نه مې هغه بد نه وځي. په دې ملک خو په کار چې کوم نظام دی نو خو امکانات نشته. فرض که اسلام مونږ ټول غواړو چې اسلام، ځکه چې د هغې نه غوره نظام خو بل شتی نو، خو مسله دا راځي چې د هغې چلوونکي
کې موږ واز میل نومونه اینالو چې په دغې نومونو څوک راشي نو او موقعو ته میلاو شي یا په عام ژوند کې هغه په خپل کور کلي کې هغه آیا د دغې تحت ژوند تیری آیا په معاشره کې هغه انصاف په کور کلي یا د هغه د مټ لاندې څوک دي هغه دي نو هغه کېږي کوم چې دي نو دا ده چې د دغې نه خو بهترین نظام بل نشي کېدی خو که هغه نه وي خو په دې ملک کې که دا کوم موجوده آیین دی ښه دی او بد دی د دغې پاسداري وشي نو دغه زموږ د ټولو دپاره ډېره زیاته غوره خبره ده خو زموږ په ملک کې خو مسله دا ده چې دلته کې آیین او دا چې دی نو دا د زورورو خلکو دي زورور تاسو ټولو ته پته دا زمونږ نه دي نو د زورولو خلکو دستور دی د هغو کار دی او د هغو دغه ده که چېرته د آیین تحت ژوند تېرول شو نو زما به دا چې دا به ډېره زیاته زمونږ د ټولو ارمان دی چې په دې ملک کې د قانون هر څه و چې قانون وي نو د هغې بالادستي دي